دا خو درمان له شیرونه چې دروازې سره ترغاړې دروازې ته د چا په غم کې ژاړې دروازې او برابر د یم په غم باندې شریک وران کندر باندې ولاړې دروازې او دې سازش کې د هوا لاسونه شته نن هوا سره چې لاړې دروازې او زه د کور یم پردې پورې حیران ته درمانه رانه غواړې دروازې او مولانا صاحب دغه نن غوښتنه وکړه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله دا وخت زه د شعر لیکلو په شعر نه پوهېدم ما به په کلو کې سیکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیوالي سوري ته ودرېدم نو ما به خلکو ته شعرونه د صابر صاحب ویل په دغه وجه به د ما خلکو ډېر خیال ساتلو چا به اوبه راوړه او چا به راله چای راوړله په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی یو ورځ یو کلي ته خولې ورننوتم دومره خولې وم چې جامو کې مې اوچ تار نه و چې ودرېدلو مې د سر سوري پیدا نه کړلو د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدم یو دروند سړي د برنډې نه دا اواز راکړ راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه ساه کمه کړه چې کټ کې کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو د یو ځوان ته اشاره وکړه ورته یې داسې وویل لاړ شه او دلته د روټۍ سره بندوبست وکړه دغه زلمی زما د عمر کې بس لږ کشر و هغه روټۍ راوړه او په کټ کې راسره کښېناسته هغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالیش داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو بها د یوې پیغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده ځکه د پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو دا په اور نه ولا د چا په اسوېلو په هوا وجود مې وګورېده دی یې حیران کړم او ما ترېنه تپوس وکړ ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي هغه وی نه زمونږ په کور کې ورندار زما په سره ګرمۍ کې چې په اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغې ورندار په لاس وي او بیا چې ژمي شي یخني راشي او کومه راشي بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي هغه به هم زما د دغې ورندار په لاس وي وجود مې وګورېده بیا مې ترې تپوس وکړ د دې انجینر د لاسه کوم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وایي دا مې مونږ روډ له په سوره کې کړې د دې انجینر روډ زما روډ سره په سپو وران شو زما په روډ یې د چاقوانو ګزارونه وکړل زما روډ مړ شو فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو یا به راله خور راکوې هغه پوښتنو او پوښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایه خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا لپاره هر غم ته تیاره یم ما ورته دوه نوړی یا درې نوړی خوړلی چې ګوتې مې پاکې کړې او پښې مې کټ نه کوزې کړلې د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړونی شاهنواز راته او دا یې ویل خان او ملا له زیرې ورکې د جنګ بلا له زیرې ورکې زما لالا له زیرې ورکې او په سپو مینه دلې خولې دې کړمه